سلامونه د ودان ټي وي یوټیوب چینل لیدونکو راځي چې وخاندو خبرونه دا او د خبرونه مو ځانګړې کړې ده د شګل ولسوالۍ ته راغلیو د شګل ولسوالۍ ته ورزو ډیر ځوانان په دې غره کې ناس لیدینه پښتنې کوو او ګورو چې څوک مو پښتنې سمې راځوابوي لیدونکو دا چې یو څو ځوانان مې ترڅنګ دي د دینه پښتنې کوو او ستړي مشور او بیا راته وی چې نوم دې څه دی د کوم ځای نه راغلی شګل ولسوالۍ ته خوشاله اوسې ورور الله دې راته روغ جوړ لره نوم مې محمد اسحاق شینواری دی هم د شګل ولسوالۍ اوسېدونکی یم خیر راغلی وروره ستا نوم څه دی او ته هم د شګل ولسوالۍ اوسېدونکی که زموږ په شان کوم لرې ځای نه راغلی نوم مې حمیدالله دی هم د دې شګل ولسوالۍ اوسېدونکی و ښه وروره یو پوښتنه نه کوم جواب به راکړې ولې نه ښه دا راته ویې که نه چې یو پیل د سیند منځ ته ګډ شي دا به څنګه راوځي پیل چې د سیند منځ ته ګډ شي او څنګه به راوځي پیل خو د سیند منځ ته ګډېږي نه اول نه چې ورته ورولېږي ورولې د خامخا یوه لار به وي خو زه چې دا لار راته ته وښیې که نه نو هغه خو پیل هغې سره زور هم نه کېږي که نه نو چې راوي وباسي او چې سیند روان که نو بیا هغه تلی دی بیا وړی دی ډېره مننه ښه وروره زموږ سره په خپرونه کې بله چې ده تیزه جمله ده که نه تیزه جمله به راته داسې ووایي پلن پال په پلنه پوله پلن پروت دی ښه څنګه ورور یو ځای پلن پال په پلنه پوله پلن پروت دی زر زر به راته پنځه پیره په پلنه پوله پلن پروت دی پلن پال په پلنه پوله ډېره مننه لیدونکو دا چې یو څو ځوانان مې ترڅنګ د دوی نه پوښتنه کوو وروره نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی زما نوم شفیق الله دی د کونړ ولایت اوسېدونکی زه یم وروره د کونړ په ډېر غټ ولایت دی کوم ځای به پکې یې ګوره مرکز ښه د مرکز وروره ته زه زاهدالله د هلمند ولایت نه ماشاءالله دومره لرې نه کونړ ته راغلی چکر دپاره یاره ښه ډېر ښه ستړی مه شي هر کله راشي ښه شفیق الله جانه یو پوښتنه نه کومه جواب یې راکړي والله ولې نه پوښتنه جواب به در به جواب نه وایي ګاډه چې کله په دریم ګیر کې راتاو کې که نه نو کوم ټیر دی چې هغه حرکت نه کوي دریم ګیر کې چې ګاډی راتاو کې کوم ټیر دی حرکت نه کوي چې راتاو کې ګاډه راتاو کې بس په امریک کې एकदम تیز راتاو کې ښه وروره ته به راته تیزه جمله ویې که نه وایي پلن پال په پلنه پوله پلن پروت دی پلن پلان زه ډېره مننه وروره نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی نوم مې ناصر دی او د سالار به اوسېدونکی یم ښه یو پوښتنه نه کومه جواب یې راکړي ولې نه اردو کې چې دی الف پسې وروسته څه شی راځي الف پسې څنګه ختیځه جمله به راته داسې وي که نه وایي پلن پال په پلنه پوله پلن پروت دی بله راته نه زمونږ د نن ورځې همدغه دغه دی بله نه ده ښه ډېره مننه لیدونکو دا چې یو دو ځوانان مې ترڅنګ ناست دي او غره کې ډېر باره ناست ډېر مزل هم پسې وکړو نو د دوی نه پوښتنه کوم وروره نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی مننه خیر اوسې نوم مې بنیامین پاچا دی او دلته چکر باندې راغلی یم له ننګرهار بېسود ولسوالۍ نه ښه ماشاءالله ته خو بیا ډېر لرې نه راغلی وروره ستا نوم او ته د کوم ځای نوم مې وحیدالله دی د دم کلي اوسېدونکی یم ښه نو وروره زمونږ سره چې دی خپرونه کې چې دی دوه برخې دي تیزې جملې دي او ذهني پوښتنې دي نو تا نه به اول د ذهني پوښتنه وپوښتو دا به راته ووایه که نه چې دا څه شی دی چې ستا دی خو نور خلک یې استعمالوي زما دی خو نور خلک یې استعمالوي که لومړی توری راته ووایې ډېر به ښه نو زه وایم چې هغه به ټول یو درې ټکو څلور ټکو نه جوړې نو یو ټکی مې ته ویله نو هغه بیا پوښتنه حل شوله نه که لومړی تور راته وایې ځکه چې سخته پوښتنه ده که چېرته اسانه وي ډایرکټ مې درته بیا ځواب درکوو اولنی توری چې دی نون دی نون
وبخونه توانېدم. وروره تیزه جمله به راته ته ووایې دا به راته 5 پیره زر زر وایي پلن پال په پلنه پوله پلن پروت دی. پلن پال په پلنه پوله پلن پروت دی. پلن پال په پلنه پوله پلن پروت دی. دا به 5 پیره زر زر وایي. پلن وروره د ننګرهار نه راغلی کوم بیت ټپه څه در سره یې څه راته وایې که نه؟ مننه، تاسو راته ځان معرفي نه کړو. ستاسو نوم مبارک؟ زما نوم امین الحق ودان دی او په د ودان ټي وي یوټیوب چینل داسې یو چې دغه خپرونې په مخ وړم. خیر اوسې بیتونه دي وایي چې ودان صاحب وایي چې وختو پاچا وم ژوند مې ښه کېدو خوشحال کېدو ستا یم دا غږ راته د پورې خړ دیوال کېدو او ویلې زر کوه مې که واده به مې کې مړه به شمه په میسجونو کې به تل راته دا سوال کېدو او صفر اتاوي اویا له دې شمېرې به راته هره شپه مسکال کېدو او هره حجره کې به زما د شملې ذکر کېدو په هر ګودرې به ذکر ستا د زرغون شال کېدو او ودان صاحب اوس چې هر چیرته یې خوشحاله دي وي ډېره ډېره که حقیقت نو دا حق خو د پاچا کېدو. ډېر ښه ډېر ښه پاچا صاحب فکر کوم شعرونه دې خپل دي؟ زیات وخت چې د شعرونو ته ورکوم زه خپله لکه تاسو مخکې یادونه وکړه ده یوټیوب چینل تاسو جوړ کړی زه اوس یوټیوب چینل ته راغلی یم غواړم مخکې لاړ شم او مننه خیر اوسې چې تاسو راغلی او له موږ نه مو پوښتنې وکړئ. نو که ټیم زمونږ سره و انشاءالله ستا سره به یو ځل کینو ستا د شعرونو ستا سره به په پوره خپرونه لرو نو تر اوس د خدای په امان او انشاءالله چې په آینده کې ستا سره موږ یو خپرونه ولرو. ډېره مننه. لیدونکو یو څو ځوانان مې نور هم تر څنګ ولاړ دي د دوی نه پوښتنه کوو. اول خو ستړي مه شي وروره نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی؟ نوم مې صلاح الدین دی د پلار نوم مې محمد الله شیګل ولسوالۍ اوسېدونکی یم د کربوړی د کلي. ښه وروره ستا؟ زما نوم هدایت دی د شیګل ولسوالۍ اوسېدونکی. زما نوم وصف الله دی د کربوړی د شیګل ولسوالۍ د کربوړی د کلي اوسېدونکی. ما نوم سعید الله دی د شیګل ولسوالۍ د کربوړی د کلي اوسېدونکی یم. ښه یو پوښتنه نه کوم وروره جواب بیا راکړي که تلګرام مخکې شي نو ډېره به ښه وي. ولې نه ته پوښتنه ښه وی هغه څه شی دی چې ستا دی خو نور خلک یې استعمالوي؟ دا څه نه پوهېږم دا تا بیخي سوچ نو ډایرکټ دې راته ویلی څه ویم نه پوهېږم ولا ښه دا به راته دا ورور وی که نه وی پلن پال په پلنه پوله پلن پروت دی دا به راته 5 پیره زر زر کوي. پلن پال په پلنه پوله پلن پروت دی. پلن پال پلنه پوله پروت دی. پلن پروت دی. پلن پال په پلنه پوله پروت دی. پلن پروت دی. پلن پروت دی. ډېره مننه. ډېره مننه. لیدونکو په شیګل ولسوالۍ کې زموږ خپرونه همدومره وه نو د ناز نورو ښکلو خپرونو دپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د بلې خپرونې پورې موږ له راکړئ اجازت د خدای په امان.